اوس یو حدیث چې ما وی هغې ته غوږ کېده. حضور پاک فرمایي المرأة اذا صلت خمسها، سړو ته جنت ګټل ګران دي او ښځو ته ګوره ډېر اسان دي. د ښځو مجبورۍ زیاتې دي، سړو ته جنت ګران، ښځو ته اسان. حضور پاک فرمایي المرأة اذا صلت خمسها، چې پنځه منځونه خپل کوي، وصامت شهرها، او د رمضان روجې نیسي، واحسنت فرجها، د خپل اندام حفاظت کوي، د ګناه نه ځان ساتي، فلتدخل من ای ابواب الجنة شاءت، د جنت په کومه دروازه چې خوښوي ور داخله دي شي. دا د ښځو اسان شی شو. مونځ دې خپل کوي، روجې دې نیسي، او د خپل اندام حفاظت دې کوي، بې ستري او بې پرتګي دې نه کوي. دا جنت د دې ټیکه شوه. حضور پاک مبارک رښتیا وایي، قسم دې که دروغ وایي، رښتیا وایي چې ښځې دا د شیطانانو جالونه دي. خفه کېږئ مه. دې زمانه کې په مارکیټونو کې ورشه وګورئ، سړي به ډېرې او که ښځې به ډېرې، ښځې به ډېرې. او په کم لباس کې بار دا زنانه ګرځي، په نرو جامو کې ګرځي. نبی علیه السلام فرمایي وی اخره زمانه کې به ښځې څنګه جامې به اغوستي او بربنډې به کاسیات عاریات، جامې به اغوستې او بربنډې به. صحابو ته خو د دې زمانې دا نری لباس د سیپون جوړې او د جارجیټ لوپټې یې نه ویلې دي. هغې به وایي دا به څنګه صاحب، جامې به اغوستې بربنډې به وي، او جامې به اغوستې او بربنډې به. او پلاره چې ځي مایلات ممیلات، دی به ځان سړو ته مایل کوي، داسې تلل به کوي، او سړي به ځان ته رامایل کوي. رؤوسهن کاسنمة البحت، او سرونه به یې داسې د مکیز نه لوړ او کاږه به وړي، لکه عربو کې د سره اوښان د بهتي لوړ قبانې وي، او داسې یو طرف ته مایلي چې په لاره ځي نو د کږه به په لاره رواني، سټ به یې په لاره کوږ رواني چې سړي راته رامایل شي. رښتیا وایه حضور پاک مبارک چې څه خبره کړې ده هغه ده که نه ده. اوس د جارجیټ لوپټه چې د کمې ښځې په سري، د ښځې وجود عورت دی، چې دا مونځ کوي که مخې ښکاري نو خیر دی، که لاسونو دا تلي یې ښکاري نو پروا نشته. او بعضې علما وایي نه خیر دی که دا ګوتې یا د پاسه د لاس دا شا دا ښکاري نو هم خیر دی. بلکې بعضې علما وایي چې نه ګوتې به ښکاري، دا د پاسه حساب هم نه ښکاري، تلي دې ښکاري. زه خیر دی که دا د پاسه حصه او تلي ښکاره شي پروا نشته. دارنګې د خپو تلي که ښکاري پروا نشته، او که د خپو د ګوتو د پاسه دا پنجه ښکاري، بعضې علما وایي دا به هم پټی، خو دا ګرانه ده که دا هم ښکاره شي پروا نشته. ګیټونه لاندې حصه به پټی، پنډی به پټي، سټ به پټي، ویښته به پټي. که دې کې دا ښکاره شو مونځ یې ورسره نه کېږي. اوس تاسو نه تپوس کوم دلته ناست شو، کمې ښځې چې د سیپون یا د جارجیټ لوپټه په سر کړي نو ویښتې ته بار ښکاري که نه ښکاري، مونځ به د کم ځای نه وشي. یا سټ ته بار ښکاري، سټ ټول اندام دې ښکاره شو، مرۍ ته بار ښکاره شوه، مونځ د کم ځای نه وشو. غوږونه یې ښکاره شو، څونه اندامونه ښکاره دي. داسې جامې غوندې لباس پرتوګ چې د هغې نه یې دننه یې پنډی ښکارېږي نو مونځ به د کم ځای نه وشي. او وروڼو ګوره یاد وساتئ، که یو ښځه وایي زه خو په کور کې دننه مونځ کوم، زما ویښته ښکارېږي نو ښکارېږي دی. نه، ښځه که داسې کوټه کې مونځ کوي چې دروازه ځان پسې بنده کړي، هېڅوک هم نه، بیا هم عورت پټول وله فرض دي. داسې کوټه کې چې هېڅوک نه، بیا به هم سر پټی، بیا به هم سټ پټی، بیا به هم مری پټی، بیا به هم لیچې پټی، او بیا به هم پنډی پټی. او که دغه پټه کوټه کې وجود ښکاره شو نو بیا هم مونځ ورسره نه کېږي. د دې ښځو مونځونه بیا کېږي؟ قطعا نه کېږي. نو پالش چې ښځه پر نوکونو مږي نو پالش سره د کم ځای نه اودس کېږي. او که ښځه په لوی اودسماتي کې ده، په غسل کې ده، او نوک پالش په نوک پورې دی، لاندې اوبه نه ورځي، دا ګناهګاره ګرځي، دا پلیته ګرځي. نه اودس صحیح کېږي، لاندې نوک اوچ پاتې شو، د پاسه پې دغه پروت دی، د نوک پالش هغه رنګ پې د پاسه پروت دی. که غسل کوي لاندې اوچ پاتې شو، اودس ونه شو، غسل نه وته، که مونځ کوي څونه ګناهګاره به ګرځي. نوک پالش د ښځو دپاره ګناه. او راشه وګوره ښځې پورې کوي که نه پورې کوي؟ دا څومره ګناهونه دي د ښځو. نکري دی پورې کې ښځه، نکري ده چې په نوک ولګي، د نوک حصه وګرځېده، د نوک جز وګرځېده، هغه د نوک نه بیا نه لرې کېږي. او نوک پالش چې په نوک پورې شو چې معمولي غوندې اوچ شي او زور ورکړي نو ته یې خوا جدا شي، دا د نوک حصه نه ګرځي. ښه ښځې نوکونه پرې کوي، که نه پرېږدي یې اوږده اوږده نوکان. زما یو ماشومه ده، ما ته وي نه بابا، وی نوکان خو پرېږدي نه. ما بچې مونږ خو چې تلار کې انسان د غیر اختیاري په نظر برابر شي، یا سوزکي موزکي کې داسې اوږده اوږده نوکانې وي، وی دی د بیې ښودي، د بیې نوکان راوړي او په نوکونو یې ږدي. ښځو سرونه کټ کړل د سړو شان. نبی علیه السلام ورته لعن الله المترجلات، هغه ښځه چې په جامه کې او په شکل کې د سړو په شان تشبیه کوي، وایي په دې د خدای لعنت وي. او هغه سړي چې هغې د ښځو په شان جامه اچوي او د ښځو په شان شکل جوړوي، حضور پاک فرمایي په دې د الله لعنت وي. دا د ښځو
مفسدی دی او فسادات دی. بے ستری پکې شوه، بے حیايي پکې شوه، په لوپټګو په چادرګو کې ګرځي، په دکاندارانو سره په دکانونو کې ګپې شپې لګوي. اوس خو لا موبایل یې پکې بیلې راووتې او په موبایلو کې خو تصویر والا موبایل یې راووتې. اورېدلي مې دي هلکان او جینکۍ د موبایل په ذریعو بل ته تصویرونه هم لیږي. د خدای قهر او غضب به په دې وطن نه راځي. مونږ وایو خدایه معاف هم کې، نو په تشه دعا خو نه معاف کېږي چې کومه ګناه کې به هم پرېږدې که نه. ښځې هم د بې حیایۍ نه منې نه کړې، د بې سترۍ نه منې نه کړې، هلکانو سره د خبرو نه منې نه کړې، او سوال کوو چې خدای په موږ رحم وکړي، ګناه معاف کړي. د ګناه خو پرېږده نو بیا توبه وباسه. رونو اوس د دې ښځو دا بې ستري او بې حیایي او د دې ښځو دا مونځ نه صحیح کېدل، دې له د مدرسې ضرورت شته او که نشته؟ تاسو راته ووایئ کوم ځای به زده کوي؟ دې له پکار دي چې دیني مدرسه کې دا ماشومان جینکۍ داخله کې علم پې وکړئ، قرآن پې زده کړئ، احادیث پې زده کړئ، دینی مسائل فقه پې ووایئ چې ښځو ته پته ولګي چې په کوم لباس کې به زه مونځ کوم، بار بس په کوم لباس کې وځم. ښځو سړو سره مې خبرې جایز دي او که جایز نه دي، د پردې څه حکم دی، د ماشوم د لویولو څه حکم دی، او د ماشوم د تربیت څه حکم دی، د خاوند څه حقوق دی، د سخر څه حق دی، د خواښې څه حق دی، د لیورونو او د اندروریانو څه حق دی، د ګاونډي څه حق دی، ډوډۍ به حلاله حرامه پسې پیژنم. دا خو هله کېږي چې دې مدرسه کې داخله کړي. اوس تاسو نه تپوس کوم د دې خبرو نه پس د ښځو د مدرسو ضرورت شته او که نشته؟ سړو چې څنګه د نبي علیه السلام نه علم زده کړی دی، حضرت ابو هریره رضی الله عنه، عبدالله بن مسعود رضی الله عنه، حضرت انس بن مالک رضی الله عنه، حضرت مغیره بن شعبه رضی الله عنه، دا صحابه کرامو دی د حضور پاک نه دین زده که، احادیث او قرآن او امت یې ورسو. دغه رنګې ښځو زده کړی دی. حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها، ابو هریره صاحب د 3000 او د 500 او د 401 احادیثو حافظ دی. د نبی علیه السلام تقریبا 5,500 احادیث هغه یاد کړي دي، امت ته رسولي دي. او عایشه بیبي د څونه احادیثو حافظه ده؟ 2210 احادیثه، نیم په نیم ورسره چلېدلې ده. 2210 احادیث حضرت عایشې صدیقې امت ته رسولي دي. ممکن ده چې ډېر به ورته یادو، خو چې کوم امت ته رسېدلي هغه 2210 احادیث دي د حضور پاک نه. به او عمر یې څونه سړی حیران شو. عایشه بیبي نبی علیہ السلام چې کله وفات کېدل 18 کاله وه. نو علم چې څنګه سړو زده کړی دی، دغه رنګې ښځو هم زده کړی دی، عایشې بیبي هم زده کړی دی. یو ځل چا ورته ووایي زمونږ په دې وطن کې هم دا رواج دی چې خلک د اخترونو په منځ کې ودونه نه کوي. داسې ده که نشته؟ هلکه وایي اخترونو منځ کې واده مه کوئ، دا سپېره دی. دا د جاهلیت د زمانې خبره ده. هغه زمانه کې به هم په شوال کې چا واده نه کو. وی ولې؟ وی دا سپېره دی. عایشه بیبي وایي دا د جاهلیت رواج ختم کې. وی ګوره، وی زما واده نکاح په شوال کې شوې ده، وی واده مې په شوال کې شوی دی، د لوی اختر په میاشت کې د 2 اخترونو میاشت کې مې نکاح هم شوی ده، واده هم شوی دی. نو وی زما نه بختوره ښځه بله کم ده. وی حضور پاک زما په کوټه کې دفن دی، د هغې په کوټه کې حضور پاک دفن دی. او وی حضور پاک زما په غېږ کې تسا ختلې ده، ډډه یې د عایشې بیبي سینې ته والې وه. وی سر مبارک زما سینې او زما زنې سره لګېدلی و چې د حضور پاک مبارک نه سا ووتله. او وی دغه وخت سره حضور پاک مبارک بیمار و. نو زما رور راغی عبدالرحمن، هغه سره مسواک و. نو نبی علیه السلام ډېر په شوق هغه مسواک ته وکتل. وی ما ورته وی چې صاحب مسواک ته م زړه کېږي مګې؟ وی سر مبارک یې وړقو. وی مسواک مې راواغېسته. وی مې چې صاحب وی چې غاښونو کې ومږه مسواک کلک و. وی مې چې صاحب درلی نرم کم نو سر مبارک یې وړقو. نو ما راواغېسته او په خپله خوله کې مې په غاښونو باندې پوره نرم کو. نو بیا مې حضور پاک مبارک له ورکو. نو هغې هغه مسواک ومږه، هغه مسواک یې لاس کې و چې روح مبارک یې لاړ. وی زما نه بختوره ښځه شته چې اخر وخت کې زما او د حضور پاک مبارک لاړې خدای یو ځای کړي دي. شیخة الحدیث، دا حدیثو لوی استاذه او د قرآن لوی استاذه او د لوی صحابه کرام استاذه عایشه بیبي دا په خپله فرمایي. یو ځل بیبیانې د حضور پاک مبارک خو ګڼې نو چې خلکو ته خو پته وه چې د نبي علیه السلام د عایشې بیبي سره زیاته مینه ده، د اختیار نه بعد حضور پاک ټولو سره یو شان محبت ساته، او عایشې سره غیر اختیاري مینه طبعي د بعض انسان زیات دی. بیبیانو ورته عایشې نبی علیه السلام ته ووایي چې تا له خلک ډالۍ او تحفه راوړي، هله راوړي چې ته عایشې بیبي کرې. نو دې خلکو ته اعلان وکړه چې زه کمې بیبي سره یم ماله تحفه رالیږې، یوازې عایشې بیبي سره چې یم یوازې هلته مه رالیږې. غږ یې ونه
بیا دوی فاطمه رضی اللہ عنہ ته وی وی ته حضور پاک مبارک ته وایا چې خلکو ته اعلان وکړي لکه چې د عایشې بیبي په کوټه کې نو خلک ډالۍ راوړي او چې نورو بیبیانو سره خلک نه رالیږي اعلان دې وکړي چې ټولو بیبیانو سره چې دیم رالیږي چې فاطمه رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام ته الوی نو حضور پاک ورته وی بچي لا توزینی فی عائشہ د عایشې په حق کې ما مه خفه کوه قسم دی وی چې نورو بیبیانو سره زه چېرته ناست یم وحی نه راځي او عایشې بیبي سره چې زه په هغه څادر کې یوازې ملاست یم بیا هم جبریل راځي او وحی راوړي دا د هغې فضیلت او څونه هوښیاره وه یو ځل فاطمه رضی الله عنها ورسره ناسته وه اخو د حضور پاک لور ده شاوې ته غوره که فاطمه غوره ده رضی الله تعالی عنها حضرت فاطمه رضی الله عنها وی زه غوره یم عایشه بیبي ورته وی ولې وی زه ځکه غوره یم چې زه د پیغمبر علیه السلام د وجود ټوکړه یم حضور پاک فرمایي فاطمه بزغه مني فاطمه زما د غوښې یو ټوټه ده فمن اغضبها فقد اغضبني چا چې هغه غوسه کړه نو زه یې غوسه کړم نو وی زه د حضور پاک د غوښې ټوټه یم نو زه غوره شم که نه شم ګوره دې هوښیارتوب ته وګوره دا ورته څه وایي وی بېشک دا منم چې ته د حضور پاک د غوښې ټوټه بلکل منم په دې وجه ته ډېره خوښه او مونږ ته هم ګرانې او د الله هم خوښې او د حضور پاک هم خوښه وي خو په جنت کې به تا د علي صاحب لاس نیولې هغه سره به روان او ما به د حضور پاک ګوته نیولې هغه سره به روان یم دی څونه هوښیارتوب دی دی یو نه وي چې ستا نه زه غوره یم وی جنت کې لکه ښځې به په جنت کې د خپلو خاوندانو سره دا تاسو سره چې کمې ښځې دي په کورونو کې خدای دې مونږ او تاسو جنت ته سره د خپلو بیبیانو بوتلی کړي نو ستاسو دا بیبیانې د دنیا دا به د جنت د ښځو سردارانې به څونه حورې چې بنده سره یي د هغې ټولو مشره به ستا د دنیا دا ښځه ما یو ځل ترجمه کې دا خبره کوله مې دا ښځې به جنت کې در سره یي یو سړی راته وي د دې بلاګانو نه موږ جنت کې هم نه خلاصېږو مې دا بال ته بلاګانې ني دا بال ته خشتۍ ښکلې به او ستا بیبي به په جنت کې نو څونه ښکلې جواب ورکوي بېشک زه منم ستا فضیلت د حضور پاک مبارک لورې د هغه د غوښې ټوټی خو په جنت کې به د خپل خاون علي صاحب سره یې د هغه ګوته به دې ونیولي او زه په جنت کې د رسول الله مبارک سره یم د هغه ګوته به مې نیولي بیبیانې ډېرې هوښیارې وي امهات المؤمنین ورته وایي د مسلمانانو میندې النبي اولى بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امهاتهم د پیغمبر بیبي دا د مسلمان مور درونو نو دین چې څنګه د صحابه کرامو سړو نه خور شوی دی دغه رنګې دین د بیبیانو نه هم خور دی عایشه بیبي وګورئ حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها وګورئ حضرت میمونه رضی الله تعالی عنها وګورئ دارنګې نورې ډېرې بیبیانې دي ام سلیم رضی الله تعالی عنها دی د دین خدمت کړی دی او د حضور پاک مبارک نه حدیث زده کړي دي او قرآن یې زده کړی دی او د قرآن او د احادیثو پوهه حاصله کړې ده او بیا د امت ته رسولې ده یو ځل ښځو حضور پاک مبارک ته شکایت وکړه وی صاحب دین د نه ټولو سړو زده کړه موږ له یو ورځ مقرر کړه چې په هغه ورځ موږ درته راځو او موږ ته هم دین ښیې حضور پاک مبارک ورته یو خاص ځای مقرر کړه هلته به له نبي علیه السلام راته او شریعت به یې ورته ښه قرآن او حدیث به یې ورته ښه وروڼو اوس د ښځو علم زده کول یا د ښځو دین زده کول د هغې دپاره ګورې یو څو شرطونه دي ابن عامدین شابی رحمت الله علیه په شامی کې لیکلي دي د سړو په شان نه دي دا شرطونه پکې شته ښځه که په کور کې علم زده کوي ډېره ښه خبره ده د کیسټ په ذریعه یا د لوډ سپیکر په ذریعه یا د ریډیو په ذریعه ترجمه وري یا د احادیثو درس ډېره ښه ده خو ښځه که بار ته وځي استاده ده او یا شاګرده ده هغې له یو څو شرطونه دي یو شرط پکې دا دی چې دا به په پرده کې وځي پرده کې به ځي دا یو شرط بې پردې به نه ځي دویم شرط پکې څه دی که سفر نږدې لکه د دروازې نه دروازې ته ځي اکثر دا زنانه په خپله محله کې د یو کوڅې نه بلې کوڅې ته ځي نو خیر دی که یوازې ځي یاره چې فتنه ني او که مزل زیاتو نو ذی رحم محرم هغه انسان به ورسره ځي چې هغه سره مستقل نکاح همیشه نه کېږي رور به ورسره ځي پلار به ورسره ځي زوی به ورسره ځي یا خپل خاوند به ورسره ځي د ماما زوی سره د ترور زوی سره د تره زوی سره لیور سره به نه ځي دا ګناه ده دریم څه دي دریم شرط دا چې کوم ځای کې دین زده کوي هلته به سړي نه اختلاط مع الرجال کو ایجوکیشن چې ورته وایي دا به ني ځان له ښځې به سړي به ني او څلورم د فتنې نه به امني
کچرته پلاره ورته چا کتل یا فتنه ته جوړېده بیا به منوځي چې دا څلور شرطونه یي نو ښځه د علم زده کولو دپاره او د علم د ښودنې دپاره د کور نه بهر هم وتې شي زمانه داسې درونو چې د ښځو فتنې ډېرې زیاتې دي نو د دین نه خبرول پکار دي زمانه داسې ده چې د ښځو مفاسد زیات دي بربنډتوب زیات شو بېدیني زیاته شوه او ښځې خو د سړو جالونه دي د شیطانانو سړي پې ښکار کوي نو پکار دی چې مونږ ښځو ته علم وښایو دین ورته وښایو ښه دغه مدرسې د دین د حفاظت ځایونه دي قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون نو قرآن مونږ نازل کو حفاظت پې مونږ کو نو حفاظت په سړو کېږي او په ښځو کېږي تابعینو کې سړو ته وګوره ښځو ته وګوره تبه تابعین کې سړو ته وګوره ښځو ته وګوره د دین یو لوی حصه خو د ښځو سره تعلق لري ابا ښځې زده کوي او ښځو ته به ښایي دغه رنګې حضور پاک فرمایي ندور الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها واداها كما سمعها نو په دې نسونو کې د سړو ذکر کېږي ښځې تابع وي کم سړی او کمه ښځه چې د حضور پاک یو حدیث واوري او یادی کې او عمل پې وکړي نبی علیه السلام فرمایي رب العالمین دې د خوشحالۍ ژوند ورکړي دعا ورته کوي نو د جنکو د هلکانو علم تعلیم زده کول چې څنګه ضروري دي دارنګې د ښځو دی دا تاسو خوش قسمته یې چې ستاسو هم په دې محله کې او په دې کلي کې د هلکانو د تعلیم او تعلم سلسله هم شروع جنکو مولانا محمد شفیق صاحب راته قصه وکړله ډېرې جنکې مخکې فارغې شوې ډېرې جنکې هغې قرآن هم زده کړه او علم یې زده کړه او په ناظره باندې هم پوه شوې دا خو ستاسو لپاره خوش قسمتي ده چې په خپله محله کې داسې زنانه شته او داسې عالمان شته چې ستاسو زنانه ته علم او دین زده کړي یعنې ډېر کلي او علاقې داسې وي چې هلته دا مدرسې دي خلک له څونه سفرونه کوي او څونه ورله ګرځي کوشش وکړئ ورونو خپل بچي چې کوم نارینه هلکان دي هم د دین نه خبر کوي ګورئ کوم بچی چې ستا دینداره شو دنیا کې به هم ستا پخه راځي او آخرت کې به دې پخه راځي او چې کوم بچی ستا بېدینه شو دنیا کې دې پخه نه راځي او په آخرت کې دې پخه نه راځي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه له یو سړی راغی شکایت یې وکړ وی صاحب زوی ووالمه وی زوی دې څه شو ورشه مال یې راوله زوی یې وله راوسته چې یې راوه زوی سره یې غټ کوتک دی لکه د کټ د بازو عمره د دې سړي دا سر خوږ و وینه ترې بهده دوی سره یې غټ کوتک دی خپې هم د خاورو څخه د خیرو ډکې دي خپې بلې خپې شلېدلې جامې او مخ او لاسونه هم د خاورو ډک هلکه ته مونځ نه کوې او دس نه کوې وی صاحب زه خو نه مونځ پېژنم او نه اودس پېژنم دا پلار دې دی او جي دا دې ولې والې دی وی صاحب زه خو په دې نه پوهېږم وی دا چې زه لوی شومه دې پلار دا کوتک هم راکړه او خره هم راکړل وی زه بوزه او د خره سره وه په ځنګل کې نو دا خره بوزم کله شپې راځم او کله په دویمه درېیمه شپه راځم دا خره سره هم نه راته پلار مونځ خولی دی نه اودس خولی دی دغه ځم او راځم ډوډۍ خورم او خره بوزم او خره سره وی دا پلار دی ولې ووه وی صاحب دا خره چې زما کله په جګړه شي دا بیا نه خلاصېږي نو دې پلار راته چل خولی دی وی چې داسې چل کوه چې نه خلاصېږي دا کوتک اوچتوه او دا میان دی وله رابروه نو دا خره به ولګي نو یو به یو خوا تښتي بل نو زما دا خره چې کله په جګړه شي نو زه دا په میانځ کې کوتک راوبروم وی نوم دې څه دی وی جعل ګونګټ ته وی ګونګټ ته هلکه دا نوم دله چې اخی دی وی دا مې دې باباجي ښودل خو ظالمه تا دې زوی له جعل ګونګټ نوم ایښوده چې د پیغمبر د صحابي نوم دې یاد نو چې دا نوم دې وله کېښوده وی دغسې خرو وم یو خو تښتي بل وی نن چې کور ته رالم بېبې او بابا مې په جګړه یو بل یې د ګریوان نه نیولي مور مې دې د ګیرې نه نیولې وه ده مې مور د ګریوان نه نیولې وه چغې مې ووالې چې مه کوئ جګړه مه کوئ خوند یې نه کوه هغه خرو والا چل مې ورسره وکړه کوتک مې اوچت کړې میان له مې راوبرو د بدقسمتۍ نه مې د پلار کپره ولګېد هغه عمر فاروق رضی الله عنه پلار ته ورته وایي وی دا نقصان ستا دی تا دې راوستلې جومات ته مسجد نبوي ته ده ته دې دا ویلي چې پلار څه ته وایي مور څه ته وایي د پلار څه حق دی د مور څه حق دی دغه ټول عمر پې خره سره مونږ او دستې ورته نه دی ښولی نو څه غلطي ګورې زمونږ هم ده مونږ له پکار چې خپلو بچو ته دین وښایو قرآن ورته وښایو احادیث ورته وښایو د حضور پاک واقعات ورته ذکر کو د صحابه او اخلاق او د هغې په واقعاتو خبر کو دارنګې زنانه مونږ په دې خبر کو دا انتهایی ضروري دی دا به خبره کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته تا نه به خدای د دې بچو نارینه او زنانو د دواړو تپوس کوي دین دې ورته ښولی دی که نه لمونځ دې ورته ښولی دی که نه پودس دې پرې کړي و که نه لور دې پرده خولی وه که نه د بې پردګۍ نه دې بچ کړی وه که نه که دا دې کړي ښه که نه کړي عذاب ته ټینګېږه دا شکر دی الحمدلله
خدای پاک د ستاسو د مدرسه کې چې دا جومات کې چې دا کمې مدرسې د هلکانو د جنکو دي دا د خدای پاک دواړه کامیابي کړي او چې څوک د دې خدمت کې مولانا محمد شفیق صاحب او د ده ملګري قاري صاحب او دغه رنګې زنانه چې کومې استادانې دي کوم نګرانان دي هغې د الله تعالی د دنیا او د آخر خیرونه برکتونه ورکړي او ستاسو دا محله او دا کلی دا د خدای پاک په دین باندې آباد کړي